اختر په کابل کې ووینو چې آیا د خوست سره لمانځنه یې څه توپیر لري؟ وی اختر پټو کوټو کې راغلو بګرنې ډنډکی خو خاص خواړه دي د خوستیانو باندې مشهور دي. نو په اخترونو کې خاص ډنډکی جوړوي، د هغه غوا اصلي غوړي ورته کوي. د اختر خوندونه همدلته خپل وطن کې دي، بهر کې به دا خوندونه نشي. چې لاړ شي جومات کې مونځ وکړي نو بس هر سړی یا په خپلو کارونو شي او یا په خپلو کوټو شي. بازی خورد کرده بازی کلان زیاد خوشتان میاد. هم یک روز داریم دیگه، یک سال یک روز خب باید این می کار کنیم. نه کلگی میگم کشتار اول خواند اختر و محبت و مینه بس نشته خبری، بس هر څوک ځان ته شوي دي. از زینو ته منډې وایي، ښکلو زینو باندې ګرځېږئ، مونږ خو کسابۍ ته راګیر یو. ورور واده د ازمري د تا پکې ځان تاڼی ته خو د ته څه خبرې، واده نه مخکې ځم ازمنه خو زموږ ګرانه جوړ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. اختر مو ډیر مبارک شه. البته لوی اختر د قربانۍ اختر او د حج اختر دا هغه اختر دی چې پکې ثوابونه بې حده ډیر دي او اجرونه هم بیرته بیا مسلمانانو ته رسیږي. بس په دې هیله چې د عرفې ورځ به په خیر په تاسو ټولو تیره شوي وي او د اختر لومړۍ ورځ به مو په خیر تر دې دمه پورې پیل کړي اوسي. لوی اختر د ځینو وطندارانو په وینا چې 4 ورځې وي او لومړۍ ورځ نو د قربانۍ په دې مراسمو کې تیریږي چې څاروي حلالېږي، بیا غوښه ټوټه کېږي. دغسې زیاتره زموږ وطنداران مثلا یو غټ غویی اخلي، خوسکۍ اخلي، یا داسې نور څاروي چې سره په ګډه په شریکه حلالوي او شریکېږي او قرباني کوي. ځینې بیا جلا قربانیانې کوي، لکه سیرلي، پسونه، وته، د چا چې وس او توان ډېر وي ځان ته خاص یو غویی او اوښ هم حلالوي. بس په دې هیله چې تاسو ټول د دې توان ولرئ چې قرباني مو په خیر سره کړې وي. له نیکه مرغه چې د اختر لمونځ په وطن کې بیا په کابل جان کې ادا شو، مونږ هم لمونځ وکړو نو راووتو کابل ښار ته. دا چې دغه لوی اختر چې وي زیاتره زموږ وطنداران په قربانۍ کې مصروف وي، نو په ښار او بازار کې داسې خاص څوک نه وي. راځئ چې پیل کې لاړ شم، دا د قربانۍ مراسم په تاسو ننداره کړو او دغسې د وطندارانو حال او احوال به واخلو او د وطن لوی اختر به ننداره کړو. چې د وطن په هر کوڅه او بازار او کلي باندې ګرځې نو په لارو کې به د قربانیو او د حلالیو شاهد اوسي. په کوچني اختر کې زموږ وطنداران بیا زیاتره په اختر ورځو کې چې یو بل ګوري جوړ په خیر نه اختر مبارکي نه وروسته بیا دغه خبره وي چې روژه ولا
ډیره سخته روژه وه یا ډیره اسانه روژه وه یا ښه روژه وه یا خوندوره وه یا سړه وه یا په ما ډیره سخته تیره شوه دغه ورځې داسې وه هغه ورځې داسې وه او په لوی اختر کې بیا دا کیسې هرې خواته وي چې ښه مال مې واخیسته ولا ویې غولولم قیمت یې راباندې خرڅ که او داسې او هسې څومره غوښه یې وکړه څو کسانه شریک وی چا سره مشارکت وکړه دغه کیسې بیا په وطن کې ډېرې وي ستاسو خواته چې کومې کیسې دي بیا راسره یې شریکې کړئ نو دلته په لار کې تېرېدو تاسو وینئ چې د قربانۍ حلالی شوی دی او غوښه ټوټه کېږي او له دې وروسته بیا برخې کېږي په دې ورځو کې ماشاءالله د قصابانو هم کار ډېر ښه جوړ وي خصوصا د لوی اختر په لومړۍ ورځ کې او په دې ورځ باندې بیا دا قصابان ځان ته ځانګړي نرخونه هم لري په پیل کې چې چاته قصابي کوي حلالي کوي دغه یو نرخ وي بیا داسې غرمې برخه کې بیل نرخ وي او مازدیګر کې بیل نرخ دویمه ورځ بیل نرخ نو قیمتي نرخ چې وي د اختر د لمانځه څخه وروسته وي راځئ چې نن د قصاب ورورم وغږوو یو څو لنډې خبرې به له دوی سره مو لرو سلام علیکم عیدتان بازم تبریک عید شما هم تبریک لالا خوب هستی بخیر هستی شکر الحمدلله شما خوب هستی چطور آغاز کردین بخیر عیده والا شکر است دیگه این آغاز کردیم بخیر دمی قربانی شما به نظر مزیدی خورد کرده بازی کلان زیاد خوشتان میاد والا عید خورد دید کلان اردیش خوش شما میاد خیر دیگه از نگاه اقتصاد باز دیگه عید کلان خوب است نه هم یک روز داریم دیگه یک سال یک روز خب باید این می کار کنیم نه در یک سال یک روز است باز غیر از دم یک سال دیگه چی فعالیت دارید اونم چه دکان قصابی است لالا دکان قصابی است جان خوب ماشاءالله بسیار خوب چند قربانی را به دوش گرفتی خودت چند قربانی را والا یکی را کشتم اینه دیگه دو میلالایم بود میرم پیش دکان حالا اونم چه مشتریات گپ زدیم ماشاءالله میش تا دیگر خدا مهربان است تو تا سه تا قبلا شما دیگه هر کس از طرف هموطنا دیگه انتخاب میشین به قربانی والا انتخاب میشیم خو زیاتر هموطنا کلگی میگم کشتار اول کشتار اول همین نماز خواندن برای چند نفر خودت گپ زدی تا یک سه چهار دانه گپ زدیم 3-4 دانه گپ زدی جانا ماشاءالله در میروز عید قربان دیگه چقدر پیدا میشه شکر است میشه یک چیز نیم چیز میشه کار ما میشه کش میشه نه یک حلاله چند میشه مثلا یک حلاله دیگه حساب تا قصاب است لالا 2000 هم میکشن 1000 هم 3000 هم 4000 هم 5000 هم هر رقم گفتم قصاب تا قصاب است قصاب تا قصاب است خودت هم حلاله رو چند کردی همین حلاله خودم 3000 افغانی جانا ماشاءالله بسیار خوب اینه دیگه کالا عید ما هم رفت خیر فرخون شد به خیر تو هم در قربانی شریک شدی هیچ گپ نیست خب در قربانی خب بیا از شریک هستیم از قبل ثواب از یم ان شاء الله که با ما برسه به خاطر در قربانی شریک هستی خیر کالای تکم خوب پرشه مشکل نداره خوب بسیار خوب خوش شدیم چې پیام گفتنی عید مبارکی ده همه جهان هم وطنای ما میبینید کل هم وطن ما خوشحال باشه عید به کلشان تبریک میگم به شما هم تبریک میگم یه نمیگفتنی است تشکر بیا هم ستړی مشو وروره اختر دې بیا هم مبارک شه اگر چې مونږ د کامرې څخه وړاندې اختر مبارکي ټولو سره کړې خو دا د کامرې مخې ته باید بیا اختر مبارکي وشي او تاسو ته بیا هم اختر ډېر ډېر مبارک وي او په دې هیله چې په خوشحالۍ سره باندې شي مننه بس نو پیل مو اول اختر ده نو قربانۍ ته راغلی نو وګورو چې کېږي تر مازدیګره پورې نو چکر مکان ته تر اوسه کوم پلان مو نه دی نیولی ماشاءالله انشاءالله چې په دې پیل کې د حلالۍ او قرباني وشي بیا چکرونه وروسته وله دا خبره ده خو دا ده چې کال په کال اخترو مزه ځي نو دا چې زه خپله شخصي دغه اختر کې داسې 50% خوشحاله یم 50% نه وي څه وایي کال په کال د اختر مزه ځي دغه وایي د عمر پورې هم تړلې ده که نه وایي دغه په کوچنیوالي کې وړکتوب کې چې اختر څومره خوند لري چې څومره سترېږي دا د اختر خوند هم ورسره ځي والا نو څه ووایو همدا خبره ده که نه کال په کال خلک وایي چې مزه ځي نو مخکې غوندې وخت نه ده پاتې کوم رقم چې مشران مخکې ویل چې په خوند اختر و محبت و مینه اوس نشته خبرې
اوس هر څوک ځان ته شوي دي هر څوک ځان ته شوي دي او خپل غم کې دي. او والا اوس هر څوک خپل غم کې دي او دا خبرې نشته چې چاته ورشي. اوس هم د ده خاطره ورځي چې بس خالي هغه پورې ادا کړو چې خفه نه شي. خفه نه شي. هغه پخوانی کلتور لږ څه ژوندی پاتې او بس هماغه لږ څه هغه کوي چې ژوندی پاتې شي چې خلک سره خفه نه شي. بس خدای دې هماغه پخوانۍ مینه بیا راتازه کړي زمونږ او ستاسو په واسطه باندې. نو نوم مبارک دی؟ زما نوم اسدالله ده. اسدالله جان خپله په وطن کې د کوم ولایت څخه؟ زه د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ یم. ماشاءالله د ورګون څخه یې لږ به دغلته ودرېږو چې دا ستا به هم د اختر جامې وي که نه والا تر اوسه نه مې نه دی اغوستې ځکه ما خامخا لږ څه وینې سره بادېږي. زما د اختر جامې دي ځکه مې مبارک دي ته ماشاءالله. ستاسو ته د جامې او داسې هر څه چې مو کړي وي اختر لپاره ټول دي قربان دي شم انت قرباني مو قبوله. دا به ستاسو خپله برخه وي؟ زموږ تقریبا یو 3 برخه دي پکې. 3 برخه دي. 3 د ملګري دي او یو بل ملګری مې ده. 2 کسانه په دغه خوسي کې شریک. 2 کسان. ماشاءالله ډېر ښه. تاسو څنګه یې وروره؟ والله شکر دی صاحب جان. جوړې طبیعت خیر تا خاطر خجوړې خیر سي. نوم مبارک دی؟ نصیر یم. نصیر جان خپله بیا د کوم ولایت څخه؟ د خوست تڼۍ ولسوالۍ. ماشاءالله. تڼیو کې دې هم اختر کله تیر کړی که نه؟ او زه خو تقریبا د 15 کاله تڼۍ کوم خو سخت کال د یو اختر دلته پاتې شوم. ستاسو کلي وطن کې اخترونه څنګه وي؟ د کابل سره څه توپیر فرق؟ کلي اختر خو ډېره مزه کوي. د کابل خو ډېر بې خونده شوی دی. د کابل بې خونده دا څه علت دی؟ والا خو خلک یې داسې هر څوک په خپل غم کې خپل کار او ژوند کې اخته وي. همداسې ده والا. زیاتره کاریګر خلک وي، د کار خلک وي. دغه اختر کې څو ورځې رخصتي چې ترلاسه کړي هغې کې هم غواړي ارام. او والا ارام کوي، خوبونه کوي. مصروفه خلک دي ځکه کلي وطن خلک خو داسې دي چې ډېرې مثال مسافر شوي دي که نه بیا دوی چکرونه هغه ډېر وهي. مست خلک دي، شباب دي. او خو کابل خلک خو مصروفه دي رسمیاتو کې بیخي. نو رخصتۍ چې شي اختر یا جمعه بس په ارامې تېروي. ډېر ښه. په لنډه توګه خلاص کې که راته ووایي چې ستاسو په کلي کې اختر څنګه وي؟ لکه په اوله ورځ، دویمه ورځ داسې څه لرئ؟ کوم ترتیبات ورته نیول شي؟ والله کلي اختر خو ډېره مزه کوي چې لمنځو نه راشو موږ پینډ ورته وایو. په پینډو ګرځو مثال یو کور ته بل کور ته د ټول کلیوال خپلوان جمله جمع ځي داسې ځان ته نه ځي. هغې نه بعد چې کله پینډې څه وي؟ پینډې لکه مثال یو څو نفر یو ځای شي که نه کور په کور ګرځي. کور په کور ګرځي او مبارکۍ کوي. هغې نه بعد خواړه هم څه وي که نه؟ خواړه وي ډنډکی موږ مشهور. هر کور کې هلته ځي بیا یوه مړۍ خوري. وای تا زړه چې څومره خوري څومره خواړه کور ته چې ځي باید وی خوري. نو هغې لپاره باید کم وخوري چې یو ارموړ نه شي. بیا بل ځي ته چې ځي هلته به پاتې او که وی نه خوري بیا به خفه وي که نه؟ بیا خو په زوره یې در باندې خوري. په زوره یې در باندې خوري. نو د هغې لپاره به لږ به خوري. نور پکې څه وي؟ نور خو ډنډکی مستې وي، موږ خپله وطني مستې وي، میوه وي او پی وي شړومبی چې ورته وایي. نو دا شیان وطني شیان وي. او نوره میوې غه خو وي خو دا وطني دغه خاص شیان وي که نه. ډېر ښه. او ستاسو د ورګون اختر بیا څنګه؟ تا خپل هلته اختر تېر کړی؟ والا نو موږ چې تقریبا 15 کاله کېږي کابل ته راغلي نو ورګون کې تر اوسه موږ خپله اختر نه ده تېر کړی او ټول اخترونه مو کابل کې تېر کړي. او دلته مو اختر څنګه وي؟ والا دلته ما ملګری مخکې یادوري وکړی کابل داسې چندان خوند نه وي لکه وطن کې چې کوم خوند کوي. خو دلته دومره خوند نه کوي ځکه چې اول اختر خو نن په قصابي کې تېرېږي. دویم ورځ ځینې ځوانان دي نو په خوب کې اول د ما په خپله شمول چې اوس دا ځای نه لاړ شم خوب ته مې اراده کړی ده. نو ځکه چکر ځای دپاره چې نه دی پاتې نو وطن کې مو تر اوسه نه ده اختر تېر کړی. ډېره مننه. څه پیغام اختر مبارکي څه وینا؟ پیغام نور نه لرم. د ما طرف نه ټول هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او خدای دې ټول مسافر خپل وطن ته په خیر راولي. امین. کور ودان.
درنو لیدونکو راغلو د کابل ښار بلې برخې ته او د اختر لومړۍ ورځ ده نو زیاتره وطنداران په دې ورځ کې په ښار بازار کې نه وي ځکه په قربانیو کې اخته وي مصروفه وي نو دا چې زموږ دا وروستۍ څو ورځې په خوست ولایت کې وي زیاتره بیا زموږ لیدونکو وطندارانو غوښتنه وه چې کاش تاسو دغه اختر په خوست ولایت کې تیر کړئ ولته د خوستیانو اختر راونیسئ ژوند یې راونیسئ او د هغوی هغه د اختر مراسم چې په کوم ډول دي خو ځینو کارونو له وجې نو کابل ته راغلو خو ومو غوښتل چې دلته اختر په کابل کې ووینو چې آیا د خوست سره لمانځنه یې څه توپیر لري که نه په هماغه ډول یې دلته هم لمانځي ماشاءالله السلام علیکم ایوبي صاحب اختر دې مبارک شه منځونه روژې اطاعت عبادات قبول شه داخل دا جانو صحت په ښه دی سلام علیکم ایوبي صاحب جوړې په خیر اختر دې ستړی مه شي اختر دې مبارک شه داخل دا جانو غازیان ستړی مه شي اختر دې مبارک اختر مبارک شه منځونه روژې اطاعت عبادات قبول اختر دې مبارک شه اختر مبارک شه اختر مبارک شه اختر مبارک شه اختر مبارک شه ماشاءالله اختر مبارک شه دغه اختر اصل کې د ماشومانو وي که نه بېشکه سبا صاحب دوی پکې ډېر زیات خوښ وي ډېر خوښ وي بس اخترونه خو د دوی باندې ښایسته ښکاري څنګه یې ایوبي صاحب ژوند کارونه چارې په خیر دي الحمدلله سبا صاحب تاسو څنګه یې په خیر یې صحت مو ښه دی اختر په خیر تېرېږي ډېره مننه ژوندی اوسې د اختر لومړۍ ورځ او قرباني په خیر پیل شوي الحمدلله بس اختر ښه په خوشحالۍ او سوکالۍ کې پیل دی له خیره سره ټول ملګري او دوستان په قربانۍ مصروفه دي موږ هم دغه د قرباني لګیا دی یو دوام لري نو دغسې اخوا ته به لاړ شو دا د قرباني ځای به راونیسو یو څو خبرې به ولرو نو ایوبي صاحب ژوند د ورځو کې په وطن کې څنګه تېرېږي الحمدلله شکر الحمدلله چې افغانستان کې ډېر امن او سوکالي راغلی ده دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی چې ډېر افغانانو د کلونو کلونو راهیسې د امن ارمان درلودو نو هغه د دغه د موږ د څو کاله شهیدانو چې دغه ګورو اخترونه په امن کې دي ګرځېدل په امن کې دي شپه ورځ هر څوک هر ځای کې چکر ته تللی شي هېڅ نوع تشویش د امنیت نشته ماشاءالله داسې غویی وکه خوسکې دا غټ خوسکي هغسې وو نو هغه غټ غویانو بیا غوښه ډېر هغوی چاته چې ورکوم بیا نه خوښوي خوسکیو کې غټ خوسکی و لکه خوسکیو کې غټ خوسکی و ځکه چې وایي غوښه یې تنکۍ د خوسکي غوښه تنکۍ وي بلکل زیاتره خلک یې د کباب لپاره ډېره خوښوي کباب هم ته نه کېږي بس هغې دپاره سیرلي هم شته پسونه هم شته هغه هم آماده کړي دي په خیر سره هغه دې نه وروسته په خیر قرباني کوو ماشاءالله ډېر ښه په شراکت سره کوو بس دا موږ خپل فامیلي هغه دي اخترونه دي نور پردي څوک راسره نه وي موږ خپله بس 15 ورونه یو او 15 ورونو مثال ماشومان دي هغه دپاره دي او مور پلار دپاره نیکه دپاره او نبي علیه السلام دپاره د ټولو قربانیانې کوو 12-14 قربانیانې هر کال کوو 12-14 قربانیانې ماشاءالله او دا چې کله مثلا ټوټه شي بیا برخې جلا کوئ سره که نه ټول په ګډه یو وار ورکوئ نه بس کېږي دي بس هلته د هغه دپاره جدا کېږي دي یو دغسې وي چې اقاربو د ګاونډیانو باندې تقسیم کړو نور دلته خلک هم غریبان شته ګرځي په کورونو باندې هغې دپاره هم خپله حصه هلته ایښې وي او دغسې کومه چې کوم پېژنګلي شناخت او ګاونډیان پېژنو هغې بسې موږ کورونو ته وروړو ډېر ښه سږکال وایي دا مال هم ډېر قیمته و مالونه قیمته و ځکه د افغانستان پاکستان دروازې هم بندې وي خو ایران طرف ته هم نو افغانستان خپل مالونه و کفایت نه کولو معلومداره خبره وه چې ډېر قیمته و سمه ده انشاءالله ایوبي صاحب نورې خبرې لرو دا د قصابانو ورونو احوال به مو اخلو سلام علیکم اختر مو مبارک شه مزې لکه چې په دې اختر کې تاسو ډېر کوئ څومره چې زه خبر یم سیاحت ځایونو ته منډې وایي ښکلو ځایونو باندې ګرځېږئ موږ خو کسابۍ ته راګېري ورور خو دغه ورځ چې ده وایي ستاسو ځانګړې ورځ ده په دې کال کې چې داسې چل ده چې اختر ورځ خو وروره د ټولو مسلمانانو لپاره ځانګړې وي بعضو ته زیاته بعضو ته کمه مننه د اقتصاد له اړخه تاسو ته ځانګړې وي که نه څومره برخې مو نیولې څومره قربانۍ مو نیولې دي مثلا نن ورځ به څو څاروي حلالوئ په خیر بس یو شپږ دانې مو واړه څاروي حلال کړل دا اوم ده
نو دې نه وروسته به مشرانو ته معلومات یې چې نور کوم ځای کړي بیا به ورته ورغلو. مشر مدیریت کوي او خلکو سره تیار خبرې کړي دي نو برخې نیولې خلکو سره خبرې کړي وي بیا موږ ورپسې ورځو زه به هم مشر کوي موږ بیا پیس پیس کوو داسې غټ خوسکی چې په څو یې حلالوي تاسو چې 3.5 افغانۍ پورې یو خوسکی غټ خوسکی په 3.5 افغانۍ 1000 افغانۍ داسې 200 پورې او وړوکی مال 200 افغانۍ ډېر ښه بس په کار مبارکت شه ځکه تاسو هم حلاله نفقه او روزي خپلو کورنیو ته برابروئ نو خدای مو ژوندي لره. هېواده بهر مسافر دي او سږ کال په وطن کې د لوی اختر لمانځنه کوي له دوی سره به هم د اختر په اړه په وطن کې او د وطنه بهر اختر په اړه وغږیږو. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي او اختر دې ډېر ډېر مبارک. السلام علیکم مننه سباون جانه الله دې هر کله راوله وروره ستاسو دې اختر مبارک وي او د وطن اختر د وطن اختر وي. تا خو مسافري کړې ده ماشاءالله تللی بهر ملکونو ته تللی نو دلته د خپلو خپلوانو ګوره دوستانو ګوره چې درته ځي راځي ته لاړ شي او ځي ته دا د اختر خوندونه هم دلته خپل وطن کې دي نو بهر کې به دا خوندونه نشي چې لاړ شي جومات کې مونځ وکړي نو بس هر سړی یا په خپلو کارونو شي او یا په خپلو کوټو شي. ډېر ښه ډېره مننه حاجي صاحب ژوندی اوسې کولی شي په مکمل ډول ځان وپېژنې بیا به انشاءالله د اختر په اړه ډېر وغږیږو. زما نوم صمد دی او زه لندن کې اوسېږم تقریبا د 30 کالو نه او دلته سید جمال الدین شارک کې اوسېږو تاسو راغلي یاستئ ماشاءالله دغه خپل وطن دی الحمدلله کابل عوام د لندن نه بهتره هوا ده او اوس یعنې اوړی دی او داسې هوا ده ماشاءالله چې ډېره ښایسته هوا ده میوې دي وطن دی دوستان دي خپل اولادونه یې مور و پلار نو سړی چې کوم دی دلته ډېر زیات احساس ښه کوي او هغه وطنونه خو داسې دي لکه سړی چې پنجره کړي بس الله دې د ټولو مسافرو خپل وطن باندې وسیله وکړي د حلال رزق چې راشي د خیره سره اخترونه تیر کړي دلته خپلوانو سره خپلو سره مور و پلار سره بچو سره سات تیر کړي. تاسو نه مننه چې راغلي یاستئ ډېره مننه سباون جانه. صاحب او څومره وخت وروسته په وطن کې اختر لمانځي؟ زه خو هر کال همدلته یم هر اختر ته راځم الحمدلله اختر بس همدلته خوند کوي. کوچني اختر کې دلته که کوچني اختر کې وم او دا د غټ اختر کې ماشاءالله په وطن کې یعنې د اختر خوندونه ډېر دي الحمدلله د الله ډېر کرم دی او بس وطن کې حالات هم ښه دي ټول دې راشي انشاءالله او خپل وطن ته چې راشي د خپلې پیسې دلته مصرف کړي دا هم یو رقم صدقه ده او د وطن سره د مینې اظهار وکړي او دلته د خپل تجارت هم دلته وکړي نو ډېر به ښه. لندن کې چې تاسو خپله ژوند کوئ زیاتره وخت هلته یې حتما به مو ځینې اخترونه پکې تیر کړي وي د هغې ځې اختر په اړه راته ووایه بیا خصوصا هلته ستاسو په شان نور وطنداران چې دي دوی سره مو راشه او درشه څنګه ده په اختر کې او اختر نه غیر. لندن کې اخترونه اوس ښه شوي مخکې چې مونږ 30 کاله مخکې تللو بس داسې حالات نه اوس خو افغان کمیونټیانې دي ماشاءالله هر یو کمیونټي چې کوم دی د اختر لمانځلو لپاره خپل اهتمام لري نو بیا اختر ډېر په ښایسته طریقه لمانځي مړی ژوندی کوي یو بل سره اوس حالات ښه دي هلته هم ښه دي خو وطن دی وطن اختر بیا بل رقم خوند کوي لکه اوس هغه زرکه چې کومه ده هغه پنجره کې ده مونږ چې هلته مسافر یو دغسې د زرکې غوندې بندیان یو او دلته چې یو بیا آزاد یو نو د هغې او د ازادۍ او د بندیتوب ډېر فرق وي نو الله هم دې دلته د ټولو وسیله وکړي د ټولو مسافرو دې الله دلته په وطن باندې د حلال رزق وسیله وکړي د خیره سره او په خیر دې راشي انشاءالله. تاسو نه مننه وروره. څومره وخت کې وطن ته راځئ لکه څومره وخت وروسته؟ زه خو تقریبا 6 میاشتو کې دلته حتما راځم
مور پلار مې هم دی بچي مې هم دي نو نه کېږي او تاسو غوندې دوستان حاجي صاحب د غوندې دوستان مې دي دلته نو دې نه بغیر هم نه کېږي هلته هم دوستان شته دی الحمدلله الله دې ټول آباد لري خو دا وطن بیا یو بیل رقم مینه ده نو او بس الله هم دې خوشحاله لري هلته هم د دوستان الله خوشحاله لري ټولو ته اختر مبارکیان یې ویو څوک څوک هم ویني نو هغه ټولو مسافرو وروڼو ته اختر زمونږ د خوا نه اختر مبارکیانې الله دې عباداتو اطاعت قبول کړي او الله دې خوشحالیانې ورته نصیب کړي او الله دې ورته وسیله برابره کړي چې راشي وطن ته او دلته اخترونه ونمانځي کورنۍ بچي ماشومان هم نو هر کله راولئ وطن ته چې دلته د وطن د ژوند کلتور عنعناتو او د خلکو د هغې ژوند سره بلد شي زما بچیان هم دلته ژوند کوي الحمدلله زه ورته ځم راځم بچیان مې همدلته وي همدلته ژوند کوي همدلته وطن او لندن ته نه ځي لندن ته نه ځي تر اوسه نه پاسپورټونه مې اپلای کړي ورته اوس الحمدلله پاسپورټ زما خو چې یعنې دا 23 کاله دی په یوازې ځان هلته 23 کاله مې یوازې ځان باندې تېر سخته نه ده ډېره سخته د کورنۍ نه ډېره زیاته او د سخته ماشومانو نه بیا لرې ژوند ډېره زیاته سخته ته مسافر کېږې که نه بچو نه چې یو 2-3 شپې بیرون اوسېږي نو د زړه احساس دې څنګه وي دغسې زمونږ هم بس واړه بچي دي نو حتما یاد یې راځي او هر سړي ته اولاد خو خوږي بس په دغه وجه ویو چې الله هم دې په خپل وطن باندې وسیله برابره کړي چې راشو خپل وطن کې خدمت هم وکړو او دلته هم اوسېږو انشاءالله د خیر سره امن هم دی الحمدلله وایي چې مجبوري نه وه نو نه به مسافر کېد همداسې ده مجبورۍ نو زیاتره وطنداران مسافر کړي دي او همداسې غربت دیار ته وړي د غربت دیار ته وړي دي ډېره مننه پای کې څه پیغام څه وینا څه دې زړه کې بس ټولو ته سلامونه او اختر مبارکیانې تاسو ته اختر مبارکیانې ټولو لیدونکو ته مسافرو ته وطندارانو ته اختر مبارکیانې او الله دې خوشحاله لري الله دې په وطن کې همداسې امن قایم او دایم ولري او ډېره مننه ستاسو راتګ نه سبا اور مو ودان سلام علیکم دوستانو ماشاءالله چې د خوست هغه محلي خواړه هم چمتو دي ډنډکی ایوبي صاحب تاسو په خوست ولایت کې دا ډنډکی خو ډیر نامتو دی مشهوره دی او ستاسو ځانګړي میلمانه چې وي نو هغوی ته حتمن چمتو کوئ د اختر په اړه داسې لنډ راته ووایه ځکه چې دا ډنډکی بیا سوړ نه شي چې تاسو یې د سهار نه تر ماښام پورې څنګه لمانځئ السلام علیکم سباون صاحب محترم د خوستیانو رسم و رواج د اخترونو کې ډنډکی خو خاص خواړه دي د خوستیانو باندې مشهور دي نو په اخترونو کې خاص ډنډکی جوړوي د هغه غوا اصلي غوړي ورته کوي موږ خو دلته مستي هم ورسره کاروو ځکه خالص غوړی زور نه لرو چربي او فشار لرو نو هغلته بس ډنډکي تیار شوي وي هر کور په حویلی کې یو ځای برابر شوی وي د کلي ځوانان یو کور نه بل کور ته دغسې ځي او راځي ډلې راځي دلته موږ هلته پینډې ورته وایو خو دلته ډلې ورته وایي ډلې ځوانان راځي بس هر کور کې ډنډکي نه 3-4 قابه کوي بیا بل کور ته ځي بیا بل کور ته ځي تر غرمې 1-2 بجو پورې همدغه سیستم روان وي په اوله ورځ کې ماشاءالله ډېر ښه ډنډکی په هر کور کې چمتو وي نو د لویه پکتیا کې وي خو خاص کر بیا د زازي او زازي میدان اریوب زازي د پکتیا څخه دغه هم عین رسم و رواج د خوست په شکل دی نو بیا دې خوا پکتیا چې دا د داخل نه را دې خوا دا بیا دوی ځان ته نور رسم و رواجونه لري خو دا زازي او اریوب زازي دا کټ نو زموږ خوست سره وصل دي ټول عادتونه هغه موږ سره یو ځان دي کلتور او رسم و رواج مو ډېر دا اوس د غوا غوړي یا زیړ غوړي دي نو زیړ غوړي نوش جان به یې کوچي ساړه نشي نورې خبرې به بیا وروسته لرو دلته زموږ یو بل ملګری د میډیا د برخې راغلی دی هغې سره به هم بیا وروسته وغږېږو شاید تاسو ډېرې وپېژنئ
ماشاءالله ډېر ځانګړی خوند لري. بیا د دغې غوړو ارزښت هم ډېر زیات دی که نه یوبي صاحب؟ بس دا خو غوا غوړي دي، د اصلي غوړي دي، ډېر پیدا کول سخت هم نن سبا وخت کې ډېر ملاوټ پکې کېږي. خاص غوړي پیدا کول لږ سخت دي. سخته دي. دا اوسني ځوانان یې ولې داسې خاص نشي خوړلی؟ خو دا خو ډېره قوي انرژي او قوي پروټین دی. نو نن سبا خو کار فعالیت ډېر کم دی. دې دپاره پخوا لکه بزګري به کېدله، بیل و بیلچه به کېدله، هغې خلکو به خوړل، هغې سره به یې ښه ګټه هم کوله او ښه قوي انرژي وه. نن سبا خو موږ تاسو د لاسو د خپو فعالیت ډېر کم دی، موټر دی، نو دغې هضم کېدل لږ سخت دي. ډېر. دوستانو د وطن اختر د ډنډکی مو نوشیجان کړو او له نیکه مرغه چې وروسته له ډېرې مودې څخه د خپل پخواني خوږ همکار سره او اوسني ملګري سره مخ شو. شاید تاسو ډېرې وپېژنئ، بیا خصوصا ځینې ډرامې او دغسې تمثیلي پارچې او داسې ټوکې ټکالې مې ورته ډېرې اورېدلې او لیدلې وي. نوري صاحب ستړی مه شئ، واقعا دا اختر دې موږ ته نور هم خوندور. سباون صاحب په لومړي سر کې خو تاسو ته او ستاسو کیمرمین ته د لوی اختر لومړی ورځ ده، د ټولو ته مبارکي وایم. خو د دوی کې چې ټول روغ او جوړ وی راته او د صحت په کالو کې راته پټ وی. نن زه خپل هم ډېر خوشحاله یم سباون نه چې تا سره یو ځای شولم، ځکه چې زه خو خبر نه وم چې تاسو به دلته راځئ. ځکه چې ایوبي صاحب راته زنګ والی وویلې راشه، نو غرمه به دلته تېره کړو، ډنډکی به مو خورو. نو ډنډکی مې وهلی دی، اوس مې په سترګو تیاره راځي وروره. دا خو داسې ده چې غوړ ډېر دي، هغه خو د هغه غوا زیړ دي. اوس زه وایم چې خدای پاکه داسې نه وي چې د ایوبي صاحب د په مخ کې ونه غورځېږم، دې ځای نه مې خدای روغ وباسي. هماغه خبره دی چې خدای ته مې د ونې نه لاندې ښکته کړې، زه به چرګ حلالومه. اوس ته خو یو وخت سپینګیری وې که نه، نو ته پخواني خلکو نه نه یې لکه چې اوسني ځوانانو نه یې څنګه دا غوړي در باندې تاثیر؟ خو زه خو پخوانی ته ځم، والکه سباونه تا ته ما څو ځل ویلي دي چې په ما باندې غوړ خوره ځکه چې کورودانه نه ده، ماجبینه ورته خوشحالېږي. بیا ما ته وایي آفرین دی او پتا دي. نو بس زه خو سباونه داسې ده چې کله کله خو موږ سپین ګیري هم ځان نه جوړوو. موږ خو دغه رول داسې دی د ممثل دې ته وایي چې باید هغه په هر یو کلب کې ځان جوړ راولي. خدای وکړي چې هغه مثلا ځاننی رول ولې نه وي، خو باید وایي که غواړي چې پرمختګ وکړي نو باید ته هر یو رول قبول کړي. نو ځکه بس موږ هر یو رول کې راننوځو. ډېر ښه. موږ او تاسو چې په کوم تلویزیون کې کار کول ته چې د تمثیلي پارچه مخ ته وړله که نه، د سپینګیري رول چې و څه نوم یې د زما هیر شوي دي، ډېر وخت و. په هغې کې خو به لونګی راتلو که نه، لونګی والکه سباونه الله خدا وره چې ما ته دې چې وادي نه وي کړی ښه به تر هغې به زه هم نه ګرځم. بس ته به څه کوې؟ خلک راته وایي لونګی واده دې کړی، معاینه والا زه خو تر اوسه پورې کونډ ګرځم، واده چېرته دی؟ نو بس خان ملک صاحب هم راته واده نه کوي او ایوبي صاحب هم راته ویلي چې درته کوم، خو په سر باندې پکه ده. مې پکه دي خو مونږ قبوله ده، خو راته وایي که او په حقیقي ژوند کې دې بیا څه وادونه کوي؟ حقیقي ژوند کې خو بس یو واده م کړی دی، بس هغه چا خبره چې هغه د ازمري واده و، نو بس ټول خلک انوایټ کړي وو واده دپاره. نو انوایټ کړي وو، نو بیا دغه دروازه کې چې دی دغه استقبالي دپاره موږک ودرولو. نو موږک دی ظالم بچی به داسې ګډېده چې ځان یې تڼی تڼی کړی. چا ورته ویلي ولې ونه واده د ازمري د تا پکې ځان تڼی تڼی. هغه ته ته څه خبرې، واده نه مخکې ځم ازمن خو اوس موږک رانه جوړ شو. نو خبره داسې ده چې ولا به خدای اوس ګیر راوستي، د یوې ګیر راوستي وي که نه زه یم دویمه بس نه بس همدا یوه بس ده. یوه بس ده. ډېر ښه. او
ژوند څنګه دی؟ کارونه چارې په خیر دي؟ بس الحمدلله سباونه چې الله نه راضي وي الله دې مونږ راضي شي بس ژوند ښه تېرېږي په خیر سره نو بس ته خو ښه پوهېږې چې داسې ګل ګل ملګري را سره یي نو انشاءالله ما په ژوند کې هېڅکله هم داسې نه دي ویلي چې ژوند به ښه نه تېرېږي ځکه چې دا ژوند مثلا یو چا پورې تړلی نو ژوند یوازینی نه کېږي نو په ژوند کې چې دی مختلف خلک راځي یاران راځي دوستان راځي خپلوان راځي اوس مثلا لکه تاسو مې ملګري یاست یو همدې تر څنګ ایوبي صاحب کاري صاحب همداسې ډاکټر صاحب بس دا ګل ګل خلک دي چې مونږ دا احساس نه دی کړی چې یاره مثلا زه یوازې یم نو بس شکر دی الله نه راضي یو ملګري دي ژوندي اگر که صبري او که د خوست که د پکتیا که د لغمان او بل که د کوم ځای که د کندوز او که د ننګرهار او بالکل هغه بس زه کله کله وایم تاسو خو د ننګرهار یې چا راته ویلي چې ننګرهار همیشه بخار ای هی ما ننګرهار په اوړي کې دیګو بخار جار نو اختر مو څنګه پیل کړی او وطن کې اخترونو خوندونه د پخوا سره څومره توپیر کړي؟ ولا مخکې خو داسې وه چې چېرته به لاړو نو سباونه نه د یوازینۍ خبره به دا وه چې مونږ ته به خوانی اچو مونږ ورته خوانی وایو ایوبي صاحب خوانی به هغه اچوو چې په هغې کې به مثلا ډډې پټاسې به هم وې همدې تر څنګ پلي به وو همدې تر څنګ خوږې شیرینۍ به نه دا به یې مونږ ته په جیب نو بیا همدې تر څنګ به یې مونږ ته هګۍ راکولې هګۍ به دونه ښایسته وي لیکې به پې اچولې ګلدارې کړې به یې وي نو دا به یې راکول بیا به چې د مخکې مونږ د چارمغزو لوبه ډېره کوله نو لکان به شو د چارمغز به ما خوا اوس خو هېڅ هم نشته اوس خو ټول ډیجیټل سوپرمکس زمانه ده ور پوه شوله چې زوی هم راشي تر هغې به درته پلار نه وي چې څو پورې موبایل در سره وي بابا چې موبایل نه وي نه پېژنې دا مې پلار نه دی اوس نو ټوله د مقصد دنیا بالکل بس اوس خو ته خپله پوهېږې زبون لاله چې بس نو اوس سیسټم ګډ وډ دی خو بس زه وایم چې خدای دې لږ را برابر کړي که نه نو بس ښه دی شکر دی الحمدلله اختر دی د خوشحالۍ ورځې شپې دي زیاتره مسافر دې ویني نو یو نیمه ډالۍ داسې ترنمونه خو دې مو زده دي څومره چې زه پوهېږم او پېژنم جیار دې شمه بس سباونه ما خو دغه یو ترنم ډېر خوښېږي چې ملګرو ته دی چې لکه ګل په څانګه تېر شي خو چې خاورې په چا واوړي د خوږو یارانو هېر شي خو چې خاورې په چا واوړي لکه ګل په څانګه تېر شي خو چې خاورې په چا واوړي چې د خواږه خواږه یارانې ادرې نزي په ډډه ایوبي صاحب څه وایي چې د خواږه خواږه یارانې ادرې نزي په ډډه بیا یې زهرو کې ګنډېر شي خو چې خاورې په چا واوړي د خوږو یارانو هېر شي خو چې خاورې په چا واوړي لکه ګل په څانګه تېر شي خو چې خاورې په چا واوړي دا خو سبحان الله تاسو ته چې یو ځل بس لاړې خاورې در باندې واړولې بس بیا هر څه هېرېږي نو زه وایم چې نه دا ژوند ډېر خوږ دی باید د یو بل سره مشترکه وکړو بس زه خو وایم چې نفرت خو یوه ثانیه لري خو د انسان په زړه کې ځای جوړول چې دی دا ډېر عمر غواړي دا فقیري غواړي عجزي غواړي همدې تر څنګ مینه غواړي محبت غواړي چې تر څو دا ونه کې نو خلک دې ځان ته نه راغواړي نو زه وایم چې راځئ چې د نفرت نه اخوا شو د مینه را دې خوا کړو ځکه چې ژوند د 2 ورځو د پته نه لګي چې کله به ځو کله به نه ځو دا ډنډکی خو د غرني خلکو بالکل یو نیم غرنی ټپه ترنم شته که نه ترانوم د ډنډکي ولا ایوبي صاحب داسې خو ما ته غرنی سیسټم هم نه راځي خو زه به ووایم وایي ته د اختر په صبر شي زه به دروزم به بر سرې ککړ بریتونی وی اختر پټو کوټو کې راغلو ګرانې وی نه مې واس کړشته نه د غاړې میلونه بس ته دا زبونه ډېره مننه ژوندی اوسې نوري صاحب کور ودان بس نور به دې ډېر نه غږوو ځکه دا وچه میوه به دې ډېره خوړلي که نه که له دې وروسته زه یو ځل چې دی داسې میلمه شوم کاري صاحب نو په یو اجره کې نو هغې ورځ هم چې دی داسې خوراکونه ډېر وو نو ما ډاکټر صاحب پکې د بسکټ ډېر خوښ شول نو د بسکټو ته ولګېدم چې د اخري پاتې شو په دې ټایم کې چې دی کور کې یکدمي ژړا شوه وا ماشومان ما واجي صاحب د کور کې د ماشومان ولې ژاړي چې لیونی لونګی کوم بسکټ دي چې وخوړل هغه د ماشومان و
ډېره مننه قربان شم څه تاسو خو نه دي پاتې پیغام جارم وینا. شم بس پیغام خو مې دا دی زه وایم چې د اختر مثلا دغه ورځې دي او خامخا سنرایز چینل زموږ د خپرونه وګورئ ځکه چې سباون خو یو ګل سړی د دا نه ده چې تاسو به وایئ چې دا د ویډیو دپاره وایي نه خو زما چې دی تقریبا یو 15 کلن ملګری دی دوست مې د سره زما کلکه انډیوالي وه او اوس مې ورسره انډیوالي ده نو اخر کې پیغام دا د ځوانانو ته چې زه وایم چې دغه نفرت ورکوئ مینه محبت د یو بل سره وکړئ ځکه چې مینه محبت یو بل نږدې کوي نفرت لرې کوي نفرت خوند نه کوي نو بیا هم دې تر څنګ وایم ځوانانو ته چې خپل په سبقونو باندې په خپل تعلیم باندې فوکس وکړي کور ودان مننه. صاحب ژوندی اوسې ایوبي صاحب ستاسو د میلمه پالنې څخه هم نړۍ مننه او کور ودان چې نوري صاحب مو هم دلته دعوت کړی او داسې نور ملګري دوستان نو پای کې څه پیغام وینا څه خبره پاتې وي مننه سباون صاحب خوشحاله اوسئ بس تاسو نه یو جهان مننه زموږ دعوت مو ومنلو موږ دیرې ته راغلی د نوري صاحب ډېره مننه خوښ شو او تاسو په راتګ سره تاسو کوم قسم چې کېدلو همغه رقم د قدردانۍ مو ونه کړلو نو خدای دې وکړي چې خفه شوي نه اوسئ او ټولو ملګرو دوستانو ته همدغه نوري صاحب پیغام دی چې مینه خپره کوئ نفرت ورخ کوئ ژوند باندې باور نشته نن یو سبا به نه نو مینه ورورولي او دغه ټولو خلکو نه خواهش کوو چې خپلې تربګنۍ او بدنیتۍ د منځه یوسي او مینه محبت خپور کړي کور ودان ایوبي صاحب د ټولو ملګرو دوستانو ځوانانو مشرانو څخه نړۍ مننه دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي وطن کې کابل جان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې تاسو ته مو پکې دغه خپرونه چمتو کړې وه بس تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې چې دغه اختر مو د خوشحالۍ او د سوکالۍ او اتفاق اتحاد سبب وګرځه د پرمختګ سبب وګرځه او ارمانونه او هیلې مو پوره شه تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو والله مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ